یو چا څومره ښه ویلي دي چې کوم شی تا ته چیلنج درکوي هغه شی تا یو ورځ خامخا چینجوي تا خامخا بدلوي او ملګری چې کله په انسان کې چینجینګ او بدلتوب راشي نو هغه بیا د خپلو نسلونو ژوند بدلوي او ملګریا لږ خبرې کول زده کړه ځکه په دنیا کې د کم خبرې کوونکي زیاده پرمختګ کوي او یو چا څومره ښه ویلي دي چې ته څومره لږ خبرې کوې نو بیا خلک تا ته هغومره ډېر غوږ نیسي که د کامیابۍ لپاره تا ته د بهر څخه احساسات راځي ملګری ته به هېڅکله کامیابه نه شي ځکه کله چې تا ته خلک شاباشۍ درکوي نو ته هڅېږي او کله چې خلک پر تا باندې تنقید کوي نو ته ماته منې نو د دې لپاره احساسات د بیرون څخه نه د خپل دننه راوله یو داسې وجه غواړي چې تا د خپل مقصد څخه لرې نه کړي یو درد یوه خبره یوه کیسه خامخا داسې غواړي چې تا ته ووایي چې اوس شاته نه ځمه اوس ماته نه منمه اوس وخت ختم دی یا یې باید وګټمه یا باید مړ شمه الون مسک چې کله په 2013 کې ډیوالي کېدلو نو هغه د ټسلا کمپنۍ د خرڅولو سوچ وکړ نو هغه د اپل کمپنۍ CEO کوکوم ټیم ته د میټینګ لپاره ریکویسټ درخواست وکړ مګر د کوکوم ټیم د هغه د میټینګ څخه انکار وکړ د هغه دغه وجه وه چې الون مسک دومره احساساتي کړ چې هغه په ژوند کې دومره نوی احساساتي شوی او د 3 کلونو په منځ کې الون مسک خپله ټسلا کمپنۍ د صفر څخه پورته کړله او د 215 میلیون ډالر کمپنۍ یې ترې جوړه کړله نو ستا لپاره هم یوه داسې وجه غواړي چې تا د ورو ورو څخه روډپتي کړي او ملګری یو چا ډېر ښه ویلی دي چې خلک ریزلټ غواړي خلک نتیجه غواړي هر سړی ریزلټ غواړي مګر کامیابي در څخه د ریزلټ تر څنګ تجربه هم غواړي ځکه چې کله ستا سره تجربه وي نو کامیابي ستا سره تر څنګ یي تا نه پرېږدي کامیابه خلک شکایت نه کوي کامیابه خلک هېڅکله هم په کوچنۍ چیزونو باندې نه ژاړي هغه یوازې د دوو شیانو فکر کوي اول کومه یې دوهم هغه څنګه وکړم په هره کامیابي به ستا نوم وي تا ته به په هر قدم د خلکو سلام وي اوس د مشکلاتو څخه ځان وباسه مشکلات وزغمه یو وخت به وخت هم ستا غلام وي مګر محنت رنګ راوړي او دنیا د دغې خبرې ثبوت هم درکوي مګر اول ته باید یوازې پټ محنت وکړې او وروسته به یو ورځ داسې خامخا راځي چې تا ته به ستا د محنت د هرې ذرې نتیجه معلومیږي 9% خلک دنیا ته د یوازې د کتلو لپاره راځي د 1 څخه د 2% پورې دنیا ته خلک د ښکاره کولو لپاره راځي او بیا دنیا هغه په یادوي چې یو څوک راغلی و چې د غریبۍ څخه پورته شو یو څوک راغلی و چې د مشکلاتو سره وجنګېدو یو څوک راغلی و چې د غلامۍ څخه ووتلو او هغه یو ته هم جوړېدلی شي انسان په ژوند کې 2 وخته فیصلې کوي یو چې د هغه سره کومې بله طریقه نه وي او دوهم چې کله د هغه سره ډېرې لارې او طریقې وي د 13 څخه بیا تر 15 عمره پورې د انسان سره ډېرې لارې او طریقې وي نو هغه باید په دغه ژوند کې فیصله وکړي چې هغه باید خپل ژوند څنګه تیر کړي د یو زمري په څېر یا د یوې ګیدړې په څېر د ګیدړې په رقم د حالاتو څخه ماته خوړل یا د زمري په څېر چې د خپل حالات په خپله بدلوي نو د دې لپاره ملګریه ژوند هم ستا دی وخت هم ستا سره در سره دی فیصله هم باید ته وکړې هره ورځ په ژوند کې نوي څه وکړه نوی کار وکړه نوی فکر وکړه دا و زما د نن ورځې ویډیو امید دی چې ویډیو مې خوښه شوې وي که مې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ